نبی روشن ولې افغانستان پرېښود او هند ته ولاړ؟ په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ به یې. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. نبی روشن ولې افغانستان پرېښود او هند ته لاړ؟ نبی روشن د طلوع تلویزیون کارکوونکی و چې په تفریح خپرونو کې به یې کار کوو، حتی تر دې چې په نور خپرونو کې به یې هم کار کوو. خو نبی روشن ولې افغانستان پرېښود او هند ته ولاړ؟ خاص علت یې څه دی؟ نبی روشن د دې مخکې ډېر تهدید شوی و، د خلکو لخوا نه ډېر تهدید شوی و او ورته ویل شوي و چې باید ته داسې حقایق وړاندې نه کړې. نبی روشن چې ډېر حقایق به یې وړاندې کول، د هېڅ چا څخه نه وېرېده، نو ځکه یې د خلکو پر مخ باندې هېڅ ویره نه درلودله. خو داسې خلک را پیدا شو چې نبی روشن ته یې په هم فیسبوک او هم په ټلیفوني اړیکو کې اخطارونه ورکړل چې باید داسې ونه کړي. خو بالاخره نبی روشن ته دروازه وټکېده او حتی تر دروازې خلک ورسېدل چې په دې نبی روشن مجبوره شو چې وطن پرېږدي او بل هېواد ته لاړ شي. خو نبی روشن ویلي دی چې ما مې تر 6 میاشتو پورې له خپلو دوستانو یا هغو مینوالو لپاره کار کړی دی چې تر څو زموږ د شبکې خندا خپرونې وګوري. نو چېرته داسې چې لایف او چېرته داسې چې تکرار وي هېڅ خوند نه کوي. آیا زموږ وطن کې خلک ارزښت لري که نه لري؟ که ارزښت لري نو نبی روشن ولې خپل هېواد خوشي کړ او بل هېواد ته لاړ؟ خو نبی روشن په خپل فیسبوک کې هم لیکلي و چې زه د وطن سره مینه لرم، خو حتی داسې خلک شته چې موږ ته ډېر تهدید کوي. نو هیله کوم ملګرو خپل نظرونه راسره شریک کړئ چې آیا نبی روشن په حقه دی او که په ناحقه. خدای دې وکړي چې زموږ د ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه.